د ننګرهار ولایت په دره نور ولسوالۍ کې د دوه کورنۍ ترمنځ 10 کلنه دښمني په دوستۍ باندې بدله شوه. د دره نور ولسوالۍ د محکمې چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د قومي تړون له مخې د دیني عالمانو او قومي مشرانو پر مټ شخړې حلیږي چې له همدې امله په تېر یوه کال کې له دوی سره 8 دوسیې ثبت شوي چې 2 استناف محکمې ته لیږدول شوي دي. د دغه ولسوالۍ مسؤلینو بیا له دیني عالمانو او قومي مشرانو څخه مننه کړې چې د قومي شخړې حلوي او د هر راز همکارۍ ډاډ بیا ورکړی دی. نور حال زموږ د همکار محمود نعیمي په دغه راپور کې. 10 کلنه دښمني یې د قومي مشرانو او دیني عالمانو پر مټ پر دوستۍ بدله شوه. دلته د ننګرهار دره نور ولسوالۍ په عملي کلي کې دوه کورنیو ترمنځ شخړه چې کابو 10 کاله وړاندې د ماشومانو پر سر رامنځته شوې وه او دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې وه. د سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو او دیني عالمانو پر مټ یې د قسم په ورکړې سره روغه وشوه. تقریبا 10 کاله کېږي چې دغه دښمني وه او علت د دښمني هم دا و چې څه بنیادي مشکل دوی په مابین کې نه و. د ماشومانو په سر باندې بس تصادفاً کار و. صدیق الله ته ډیر مالی زیان اوښتی و. په همدې بنسټ منځګړو لازم ولیده چې بورا دوی صدیق الله ته $15,000 جبران خساره ادا کړي. په دغه روغه جوړه کې د وینا پر مهال د دغه ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس د روغو جوړو په برخه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو هڅې وستایلې او زیاته کړه چې له همدې امله په تېر یوه کال کې د یو سره په ابتدایي محکمه کې 8 دوسیې ثبت شوي چې له جملې یې 2 هغه استناب محکمې ته لیږلي او ډېرې نورې شخړې دیو دلته د قومي تړو له مخې حل کړي دي. نور کې یو کال کې 8 دوسیې مشرانو دا ستاسو د صلح نتیجه ده. زما اوس پورې 2 دوسیګانې ښار ته تللي. 100 دوسیګانې 2 دوسیګانې دا هغه دی چې د ولس سره زموږ همکاري ده. کوشش کوو چې موضوعګانې دلته خلاص. دلته د دره نور ولسوالۍ چارواکو هم په دغه برخه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو هڅې وستایلې او هغې ته یې د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړ. بورا کورنۍ او د صدیق الله او فاروق کورنۍ ته د صلح مبارکي وایم. الله تعالی دغه صلح د راتلونکي ښه سبب وګرځوي. بلخوا د صدیق الله او بورا د کورنیو ترمنځ چې دښمني یې پر دوستۍ بدله شوه، دواړو لورو په شوي پرېکړه خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې بیا ځلې به داسې کوم اقدام ونه کړي چې له امله یې دښمني تازه شي. دوی همداراز دښمني یوه بده پدیده یاده کړه او له نورو خلکو یې هم وغوښتل چې د سولې او ورورولۍ لاره دې خپله کړي. کومه پرېکړه چې شوې ده ما ته په بله منظور ده او خوشحال یم د ولس نه او ټولو دولتي چارواکو نه مننه کوم ټولو نه. د روغې جوړې په غونډه کې همداراز ګډونوالو ته پرېکړه لیک هم واورول شو چې پکې د دواړو خواو څخه د بخښنې او پرېکړې ته د ژمنتیا تعهدونه اخیستل شوي وو او همداراز په دغه پرېکړه لیک کې د پرېکړې د ماتېدو په صورت کې د پرېکړې ماتونکي لخوا ولس ته د 15,000 افغانیو مچلغې د ورکړې ذکر هم شوی و.